ټورنمنټ چمپیونز ټرافي لپاره پوره آماده راغلي یو او موږ تقریبا دوبۍ کې 20 ورځې تېرې کړلې او هلته په هر اړخ باندې موږ کار وکړ او ځینې لوبغاړي د موږ په لیګونو کې مصروف وو. البته لیګونو کې هم دوی میچونه کول، نو ظاهره خبره ده چې کرکټ سره په ټچ کې ول او چې بیا راغلل هم سره یو ځای شولو. د څو ورځو نه لګیا یو، 2 میچونه مو کړله او پوره چمتو یو. ټول لوبغاړي فټ دي الحمدلله او انشاءالله د قوي مورال سره او پازیټیو انرژي سره به کوشش کوو چې میدان ته کوزو. ټوله دنیا په دې باندې پوهیږي چې د موږ قوي نقطه چې ده هغه سپین ډپارټمنټ ده، خو په یو ډپارټمنټ باندې ته لوبې نشي ګټلی او نه ته کولی شي چې دغه ټیمونه مات کړې. د سپینرانو لپاره د موږ بیټسمینان باید په سکور بورډ باندې رنز ولري او په دې کنډیشن کې د های سکورینګ ګراونډونه دي چې دلته باید باقاعده ټوټل ته په بورډ باندې جوړ کړي. نو انشاءالله زه پوره اوس مطمئن یم چې 3 واړه لکه فاست بالینګ ډپارټمنټ، سپین او بیټینګ او فیلډینګ دا ټول به انشاءالله د موږ پوره آماده وي او زه ډېر ډاډه په خپل بیټینګ باندې هم یم چې انشاءالله په دې ټورنمنټ کې به از ا بیټینګ یونټ موږ ډېر مثبت اوسیږو او ښه پرفارمنسز به ورکړو. هوا خو لاهور او کراچۍ کې فرق ده. دلته کراچۍ کې لږ ګرمي ده او په لاهور کې چې موسم لږ یخ و. نو د دې کنډیشن موږ په تجربه موږ سره مخکې هم وه. ډېر لوبغاړي د موږ دلته پی ایس ال کې لوبېدلي دي او ایشیا کپ هم موږ کړی و او د هغه نه مخکې هم دلته ډېرو میچو ته افغانستان لوبغاړي راغلي وو چې په انډر 19 لیول باندې هم ډېرو لوبغاړو دلته لوبې کړي دي او اے ټیم هم دلته د موږ راغلي وو لوبې کړي دي. او بل چې دا د پاکستان کنډیشن د انډیا، د یو ای ای، د افغانستان دغه ټول ډېر زیات فرق سره نه لري. نو انشاءالله موږ لپاره دا مثبت ټکی ده چې په دې کنډیشن کې موږ لوبه کوو او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې پوره ګټه ترېنه واخلو. بیا هم دوی د دنیا بیسټ سایډونه دي او دوی ایزي اخیستل نه دي پکار او موږ به هېڅکله هم یو لوبډله هم اسانه وانخلو ځکه دا چمپیونز ټرافي ده او د دنیا ټاپ 8 ټیمونه پکې برخه